د پیغمبر یو جنې سره ملوېدو او دوی صحابه هم بتلي وه دا دغې څخه هغه کې لیکلي دي بخاري کې لیکلي دي دا لیکلي دي ګور یو دقیقه ګوره دا خبره چې یعنې دوه صحابه هم ورسره ملا شوي وو دا د رسول الله توهین او په دې خبره کېږي چې چا دا خبره درته کړې دولس امامیان شیعه یم پړچینار سره تعلق لرم مهرباني وکړئ ما ویل که نه څه د شیعو مذهب شو او د سنیانو مذهب شو دغه خلک یې موخه د پیغمبر منونکي یو او د رسول الله منونکي دین وایه ښه د تاسو مذهب د موږ دین اهل سنت یا اهل تشیع مذهب شو یا دین شو یا دا تعریف زده کړي اهل سنت والجماعت چې دا دین ده او تاسې زه داسې وایم که نه څه دي کې څه فرق دی ته خدای یو مني پیغمبر هم یو مني کتاب هم یو مني و تاسې یې زموږ د امامان هم در سره منو او موږ یې د خلیفه هم منو بیا د خلافت په کوم ځای کې د موږ شیعو او د سنیانو منځ کې څه مخالفت دی ښه د زړه سره اوس وک سره علي رضی الله عنه عالم الغیب ده خلاصه شوه الله جل وعلا د خپل صفات الله نه وایي قل هو الله احد دې ترجمه وکړه قل هو الله احد دې ترجمه څه شی ده يقول هو الله احد ترجمه څه شی ده یاسین څه شی ده کریم صاحب نه دې دزده الله جل وعلا وايي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دې خلق ته وایي چې د الله په ذات او په صفاتو کې یو ده صحیح اوس غیب صفت دي چا ده دي الله ده که نه ده صحیح ده د الله شو صحیح شو نو ولې ته غیر الله ته ورکوې له الله نه بغیر بل چا ته ولې ورکوې بیا لکه د قرآن کې راغلي دی څه د قنوت هغه کې څه هغه ویر کړی دی د ګوتې ویر کړي دی د کوم غریب سړی مسجد ته ننوتی و د قنوت کې څه کله هغه ویر کړلو انګوټې ویر کړله مطلب ګوتې ویر کړله خدای په راح کې که نه مطلب د خدای په لیارې نه هغه لاره کې کول هغه بېله خبره ده وایي د زړه سره وایي قربان دې سم اوس ګوره اول خو دا خبره صحیح نه ده او بیا که تاسو ته صحیحه وسي علي رضی الله عنه د رکوع په وخت کې ګوتمۍ چاته ورکړې صدقه یې کړې دا خو صدقه ده په هغې کې د ما کار نشته له تا سره زه اوس درته وایم الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله خپل قرآن کې په غیب باندې هېڅوک نه دي خبر له ما نه بغیر الله وایي ګورې په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ورته ووایه کاري صاحب بس هغه خپل دي کې خبره ده که نه ما یو بل تپوس دی که نه صحیح بخاري کې 620 هغه ماته لږ بیان کړه دې ځای ته د قرآن په منځ کې مه راغورځېږي دا د الله کتاب ده دا د حسینیاتو مرکز نه ده چې ټول ځانونه صحیح بخاري کې ماته 620 بیان کړه د الله د قرآن احترام وکړه دا خبره پای ته ورسېږي 201 ورته هم راځو ټولو ته راځو الله قرآن کې وایي وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الله جل وعلا وایي چې د غیبو چابیانې چې دي دا یوازې له ما سره دي لا يعلمها هېڅوک ورباندې نه دي خبر له ما نه بغیر صحیح ده ما خبره واوره خبر ده ته پوهېږې چې د تا کتاب غوږ سره غوږ ونیسه ووایه دا څوک خلک یې چې غوږ نه نیسي وایه که نه خبره وکړه خبره پوره د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې ویل چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده کوم اوس د تعالی امام نه درته ثابته کړه چې امام دی وایي چې موږ عالم الغیب نه یو که څوک داسې عقیده ولري دا کافر ده درته ثابته یې کړم تا وویل چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده اوس هم دا خبره کوې که نه کوې زه تا نه تپوس د بل چې کوم ته ما نه تپوس ماوال پښتنې ته لاړې زه تا ته وایم چې یو ته ناست دی تاسې دا مرض له کومه ځای در پکې راغلی داسې یوه خبره وکړي ټرت بیا غورځار سي بل ځای تا پوښتنه وکړله چې د مونږ خدای هم یو ده او پلانی هم یو ده او پلانی هم یو ده ما درته ویل چې علي رضی الله عالم الغیب ده تا ویلو هو زما خبره واوره تا زما اکسپټ کړلو زه اوس دغه بل ملګری و که نه ما سره خبرې وکړه صحیح ده خو اوس وکړه د تا له کتاب نه که مې اوس دا درته ثابته کړه که څوک ووایي چې علي رضی الله عالم الغیب ده دا کافر ده له خپل کتاب بیا مني څوک د تا له کتاب نه که مې دا درته ثابته کړه چې که څوک دا عقیده ولري چې امامان علم الغیب لري دا وایي کافر ده مسلمان نه ده د تا کتاب د تا امام د خپلې خبرې زه نه وایم ما خبره واوره زما د بل ملګری و که نه ما دې راواخیستل که نه موبایل دې ما راواخیستل ما خبره واوره د بخاري اعتراض ته دې راځم مسلمانانو غوږ سیه ته دې یو لزه مایک بند کړه زه دې تا سوال ته راځم دا هلته راسره کښېنه مایک دې بند کړه زه دې تا جواب درکوم قربان ستا خبره ده
مسلمانانو عقائد الامامیه بین الاصیل والدخیل دا د دوی د عقیدی کتاب ده. دا امام څوک ده؟ محمد حسین وایي کنه چې مې کې خبرې کوي زه وایم چې صحیح بخاری راواړه یار صبر وکړه زهر دا خبره خلاص کوم غزه ته راځم بخاری شریف ته راځم پسترګو په خبره پوهیږي کنه پوهیږي بتا کوم کس راغلل دا اعتراض په موږ وکړل چې اهل سنت والجماعات او موږ ټول مسلمانان خدای مو یو د بل شي مو یو د بل شي. ما پښتنه جن وکړه چې علي رضی الله عالم الغیب دا وای په ډیر جرأت ویل وای هو اوس راسه د تا کتاب د عقائد الامامیه د دولس امامو څوک چې دولس امامان منی دی هغه عقیده کتاب ده. خ لیکون کوي څوک ده؟ محمد حسین ترحینی دای مصنف ده. دا 15 صفحه ده ورته وګورئ دی کتاب. وای هل الائمه يعلمون الغيب؟ وای آیا دا دولس امامان علي رضی الله عنه حسن و حسین دا وای په غیب خبر دي؟ تاسو وګورئ روي الکلینی کلینی سری کافی کتاب مصنف ده. هغه وایي هغه روایت یعنی څو روایتونه راوړي چې امام صادق علیه السلام علم الغیب دا نفی کوي ینفي یعنی نیمني. او بیا تاسو دې ځای ته وګورئ بیا وایي امام صادق علیه السلام وویل چې دغه هغه درواغ دي چې په موږ ویلی کېږي. او اني قلت اعلم الغيب فوالله الذي لا اله الا هو ما اعلم. وای دی ما دی قسم په الله وسی خلق وای سی امامان علم الغیب لري دی ما دی وای قسم په الله وسی مو په غیب باندې نه یو خبر. دا دی یو خبر. مسلمانانو تاسو اوس دې ځای ته وګورئ زه خلاصه دې نچوړ راټول کړم او د خلکو باندې دا خبره زیاته نسی. دی امدې کتاب دی امدغه کتاب په څومره صفحه کې په 9 صفحه کې ورته وګورئ په امدې 9 صفحه کې اقوال العلماء الاماميه دي دولس إمامو دي علماء قولنا في أن الأئمة لا يعلمون علم الغيب. إمامان علم الغيب وباندين دي خبر أول شيخ صدوقي راولي ورتوبر الإمام لا يعلم الغيب. دا دي أهل السنة والجماعة كتاب ندى دا دي تادي عقيدي كتاب دا دي جلسرة أبل ملغرس دي بخواكي ناس ورتا دا سرنول تكلا. الإمام لا يعلم الغيب إمام علم الغيب نلري لكن إمام سيدا عبد صالح یو صالح بنده ده دی الله چې هغه په کتاب او په سنت علم لري او څوک چې وای ائمه وته علم الغیب ثابت کړي دا ټکی تاسو خپل وایسته فهذا تخپل وای وای څوک چې وای چې علي رضی الله عنه حسن حسین علم الغیب باندې خبر دی وای دا فهذا كفر بالله وخروج عن الاسلام عندنا. دا علي عليه السلام چرته لیکل ده ولذا تشهد علم للائمه الامام امام ايه دي الله بنده علي رضي هو امام هو كانوا نومي واخيا كاري سب كنا نومي واخيا چرته دا تستطيع ورنيك ان الائمه دي تدورس امامان خي يو امام دي منخي امام الصادق عليه السلام نمي مخکې درته وخوده و دي الله بنده دا ځای ولې په دې خبره نه پوهېږي لا اله الا الله. کاري صاحب بل پرون زما یو کتاب راواړولو خبره بیا دې ګوره کوزومه دلته جنداري قربان تاسو واورم خبره کوه. امام الصادق علیه السلام قسم کوي چې موږ امامان امام الصادق دلته سترګې ورته رڼې کړه هغه وایي چې امامان په علم الغیب باندې خبر نه لري. په علم دي امام الصادق هل الائمه په دې خبره ولې سر نه خلاصوي. اوس په دې ځای کې شیخ صدوق سوای شیخ صدوق دی وای الامام امام څوک ده؟ امام څوک؟ امام علي امام ده کنه ده؟ امام حسن دي تا امام ده کنه ده؟ امام حسین دي امام نه کوم امام دي خي ده؟ دي امام باړي امام دي خي کدي دا دولس امامان خي وای الامام لا يعلم الغيب او كتسوك ويدا عقيدة ولرس للأئمة أئمة دولس إمامان دي خي كتسوك ويدا عقيدة ولرس إمامان علم الغيب لري فهذا كفر بالله دا وي كفر دكو الله وخروج عن الإسلام. أغادي فو وسغوغسا وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وسغوغسا وأن الغيب دغه چیغو باندې نه کیږي کنه په چیغو باندې نه کیږي ته په خبره نه پوهیږي څه په حوصله در سره غږیږم نه پوهیږي په کتاب دی نه پوهیږي دلته غوږ وسوای وای ان الغیب وان الغیب وس په ګوره داسې په قرار دي زړه سره درته وای مسرته غوږ وان الغیب لا يعلمه الا الله
په غیب باندې هیڅوک علم نه لري الا الله. دلته ویل دي الا الله وعلي وحسن وحسين ویل دي کیف فقط ویل دي الا الله الا الله داسې په نرم ګوره. وان الغیب بشک غیب لا يعلمه هیڅوک ورباندې نه دي خبر الا الله له یو الله نه پرته. او که څوک وایي د بل چا دپاره علم الغیب ثابت کړي دعوه وکړي د بل بشر دپاره هیڅوک وایي دا دعوه د بشر دپاره نه کوي مګر مشرک کافر او مشرک به وایي د الله نه پرته د بل چا دپاره علم الغیب ثابتوي. دا د شیخ صدوق صاحب ده. دا د شیخ مفید صاحب اوس وایي. شیخ مفید صاحب دی وایي هل الامامه یو دقیقه ګوري يعلمون الغيب په دې ځای کې چې امامان علم الغیب نه لري وایي دا د غیب په خبر. وهكذا لا يكون الا الله جل وعلا. په علم الغیب باندې هیڅوک نه دي خبر نه به دا صفت بل چاته ورکوي له الله نه بغیر. دا بل شیخ الرشید الدین محمد ابن شهراشور المازندرانی دا دی لوی امام دا بل محدث دی دا. ساری صاحب لگ یو ټیم ماتم راکا کنه سو خبرې کول غواړم کا اوس وای شیخ صدوق صاحب وای سړی کافر کاری صاحب اوس ته ما دا وایا کنه چې پیغمبران علم الغیب دي کنه دي یا لا الله صدر توای الله ګور یا تاسو یو علم ده بل غیب ده. ګوري بعضې انبیاء وته الله جل وعلا غیب باندې علم ورکړی خبر یې ورکړی داسې دا به کېږي ته خبر سه وحی جبریل علیه السلام ورته راغلی ده. هغه ته علم الغیب نه ویلی کېږي هغه ته اطلاع علی الغیب ویلی کېږي یعنی الله خبر کړی. چې کله حضرت یعقوب نه چې کله خپل زوی علیه السلام ته علم الغیب نه هیڅ نه ورته یا نو بیا یې ولې په ګوړندېدل چې یعقوب علیه السلام خو په سترګو ړوند شو په خفګان نه ته ویلې که نه چې پیغمبران علم الغیب وکنه تا نه ویله اوس نه لري علم الغیب انبیا نه لري مګر چې الله په څه شي خبر ورکړي. ګوره د الله بنده دې ما په دې خبره ځان پوهه کړه ما په دې خبره اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا وایي غلبت حضرت یعقوب علیه السلام ته حضرت یوسف علیه السلام څه شی حضرت یوسف علیه السلام ته د کویو کې چې کله وو هغه ته فرشتې راتلې که نه راتلې چې کله مصر کې وه دغه خدای چې کوم هغه څه ته وحي ورته راتلله دغه پیغام یې ورته رسولو دغه ورته نه راتله که څنګه هغه علم هغه مطلب کومه طرفه نه دي ته دغه علم راتللو دغه وحي ورته راتله که نه ملک ورته راتله ما دا ویل مطلب که نه مطلب یې دا و چې جبريل تخبل وكل سجي ملائكه نه ما خبره صحیح واوره کنه قاری صاحب خبره صحیح واوره. زه دا وایم چې هغه پیغام څنګه ورته راتللو د خدای طرف وای ملک ورته راتله الله خبرول جبريل عليه السلام دا قرآن معنی صبر ګوره زه درته وایم چې جبريل عليه السلام راغله البکس فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه الله وإما وحي ورتوكرا أغا نبي ودي الله لغت وحي رات لغت علم الغيب نوي خاطر مزبري وقت نعرة تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. كارثة خبر واورا صحيح بخاري لګ راوړه وکنه 6220 اوس د زړه مطمئن شو په قرآن سي علم الغیب هیڅ چاته نه ده ثابت ادا دی الله صفت الله چاته نه ورکړي د زړه سره ودی منل همدا شی عارف می دا شی خو لیکن دا عقیده ملره والله دی کفر عقیده ده او الله قسم دی کفر عقیده لا نه بغیر بل څه په غیبونو دی خبر خارزه اوس کوم روایت خې صحیح بخاری 6220 په دې کې د تا اعتراض شي مهرباني وکړه اعتراض منه ده ما ته صرف دا بیان کا اور دې ما ته ترجمه وکړه نه وسره دی الله بنده 200 نمبر روایت دی ما په دې کې نهي عن الحذف ده دي تاسو کاری سے زه دا غواړم چې ته ما ته ترجمه وکړې ته نه غواړې زما علم کې اضافه وشي
دتا توز دلته یو واری د روایت تا راوړی ده کنه ته ما ته وایې چې په دې روایت کې دا 200 له غیب علم الغیب وتفتیدلې دې روایت ته په دې روایت کې ته اوس ما ته دا وښیې چې په دې کې د تا اعتراض څه شی د مهرباني وکړه تر څو دې اعتراض نه وي کړی تر هغو نه بیانوي کنه دې نه بیانوي کاری صاحب نه بیانوي بما نه ده زه نه ده کاری صاحب ډېر پوهې قسم دې ډېر پوهې یا نه یم اوس له تا نه ځان پوهوم راځه په خدمت ډېر پوهې کاری صاحب قسم دې ډېر پوهې چالاکي مه کوه راځه مهرباني وکړه راځه زه چالاکي څنګه کوم زه تا ته وایم چې ما په پوهه کا کنه ته ډېر پوهې قسم دې دا اوس نه ویل چې ما په علم کې زیاتوالی اوس ودې بالکل بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده دا اوس مې درته ویل چې د علي رضی الله عنه د امام حسن او حسین لپاره څوک علم الغیب ثابتوي دا کفر ده او د تاسو کنه کاری صاحب ته تا ته مسؤل ته ما بیان ودي الله بنده ته بخاري باندې کنه یو نه بیانوي چالاکی بنه کوي ته چالاکی څه کومه کوي ته اوس نه بیانې ته ارسوي کنه ته دا خبره په دیمان کې کوي ته اوس ټاپک بل ځای ته بیاي کنه ته بخاري منی نه بخاري منی نه او له بخاري نه علم زیاتوي چالاکی ته وګوره کاری صاحب تا نه ویل تا اوس نه ویل د ټول په مخ ته نه ویل څه په غضب دی خدای اخته یاست څه په غضب دی الله اخته یاست څه په غضب دی رب العالمین اخته یاست چې غوږ نسی نیولای ته اوس بخاري کې دی روایت راوړی ده جرأت نه لري چې خپل اعتراض دی ووایي دا خو ښه شی وي الحمدلله دا دی بخاري بچی دلته درته ناست ده پرته ملاکه پکې وکړي په دې روایت کې زه درته وایم چې روایت تا راوړی اعتراض ته کوې او په علم کې زیاتوالی له ما نه غواړې او کتاب منې نه او د تا کتاب نه په علم کې زیاتوالی درکوم هغه دې په دیوال وویستل زیاتوالی درکوم هسې په قرآن پوه هسې هغه دې په دیوال وویستل د تا په کتاب کې چې مې اوس په دې علم کې زیاتوالی درکړل چې د تا کې شیخ صدوق صاحب دی وایي شیخ مفید صاحب دی وایي امام مازندرانی صاحب دی وایي وایي څوک چې د امام دپاره علم الغیب ثابتوي دا وایي کافر ده او مسلمان نه ده په علم کې د زیاتوالی وڅوکه ونسو د تا نه دې ته اعتراض نشي ویلی دې ته ویلی شي ته ما ته بیان کا بیا به اذن ورس راځه خبرې ډېرې مه کوه بیا دې اعتراض وکړه یا بل سوال درنه کوم ما سوال ماتم کې دې ځان وهلی که دې نه ده وهلی خبره واوره کاري صاحب خبره واوره زما خبره واوره ماتم کې دې ځان وهلی که دې نه ده وهلی صحیح ده کار وکړو کنه د ټولو مسلمانانو نه تقریبا 1300 کسان دي که 1500 کسان دي دا ټوله به اهل بیت او دشمنانو باندې بلعنت واسطه ورسره د پلار باندې بنالت واسطه صحیح ده تو یاري اهل بیت ما ترى وخي قراني ونبوي اهل بیت او کدي ایران اهل بیت صحیح ده کنه زه تا ته دا ما خبره اوره کړي کاری صاحب ما خبره اوره اهل بیت سره ظلم شوی ده کنه ده شر بس ته زه له تاسو سره اوس غواړم اوس الزامي بحث نه در سره کوم تحقیقي بحث دی هغه کنه هغه ته نه غواړي چې د 1300 1500 کسان دی هغه علم کې اضافه وشي زما علم کې اضافه وشي هغه اضافه ته نه غواړي چې وشي ها د تا په علم کې دومره زیاتوالی مې درکړی چې د خپل کتاب مې درته ثابت کړی چې څوک داسې عقیده لري لکه دا ته هغه کافر د تا شیخ صاحب وایي د تا کاري صاحب زه دا وایم چې تا کتاب نه اضافه وشي کنه ته نرسه اعتراض دی وکړه که نرګي اعتراض دی وکړه د اهل بیتو خبره دی وکړه د اهل بیتو خبره د اهل بیت څوک دي د زړه سره تا ته پته نشته د ارڅ کې به ما ته پته وي اخی د دې پاره ناست زه اهل تشیب باندې ګوته وچته کې اهل تشیب کافر ثابت کې په دې باندې خو ته ناست تاسو سره خو نور څه ټاپک نه ودې بس یونس جان و یونس جان اوس مې د تا یونس نه یاسین عباس یونس نه یاسین عباس د زړه سره عباس ما خو د تا کتاب درو خو دل وای که څوک داسې عقید ګوره د دې کتاب کې د کمزوره خبرې هم نشته د عقایدو کتاب دی ده وای که څوک داسې شیخ صدوق دی نه مني شیخ مفید دی نه مني که څوک وای داسې عقیده ولري هغه کافر درته ویلی ما کافر نه ده درته ویلی زه نه درته وایم خپل کتاب دی کافر درته ویلی ده زما خبره واوره نه اول اهل بیت خبره به تا خبره راوچړه کنه ته ما ته اول کوم شینه مدته ویل هغه ته بیان کا د ټولو مسلمانانو په مخ کې بیان کا به پته ولګ چې څه ورته اوس بیرته غزې ته وتښتېدلې اوس راځو اهل بیت زه نه یم څه کله کاری سیفټي نه بیانې نه بیانې ما په روایت کې اعتراض کوي ما ته پوښتنه کې راځي ما په روایت به اعتراض کوي ما په دې بخاری ته ایمان لري ته ما دا کتاب منی خبره ولې نه مانه څه صحیح خبره ورکیږي کنه زه به وایم چې لا به امام پسترګو امام علي رضی الله عنه وای الانبیاء نو ورسته بهترین انسان وای ابو بکر ده بیا عمر ده پسی منی
دا کوم ځای کې لیکلي دي؟ په دې بخاري کې قسم په الله پیسو لیکلي دا پیسو لیکلي هغه بخاري کې روایت ده او دی الله بنده داسې خبرې هم ورکې لیکلي شوي دي که نه؟ داسې خبرې ورکې لیکلي شوي دي چې کومې حقې خبرې وي که نه هغه یې ورکې ویلي چې دا ورکې مه لیکه دا خبره داسې الټه ورکې ولیکه داسې خبرې هم ورکې لیکلي شي. صبر وکړه چې اوس در وخیم زه کوم شي نه مې درته ویل اول وکې مغه بیان که اول وکې مغه بیان صبر نه اوس باندې دا خبره مني چې دا بخاري کې لیکلي دي پیغمبر یې جنې سمل ویدو او دوی صحابه هم بتلی و دا دغه صحابه کې لیکلي دي بخاري کې لیکلي دي دا لیکلي دي ګور یو دقیقه ګوره دا خبره چې یعنې دوه صحابه مور سره میلا شوي وو دا د رسول الله توهین او په دې خبره کافر یې چې چا دا خبره درته کړې هغه هم کافر ده دا مولا شکیر یې مولا شکیر یې دا ویلي دي هغه هم یو مرتد و تم یو مرتد یې دواړه مرتد یاست اوس زه دغه سره زه کار نه لرم دې بخاري کې همدا روایت راته وښیه چې دوه صحابه هم پې سپاره سوي وو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې سپور شول تاسې د سړي زمن یاست تاسې د ځناور زمن یاست د الله د پیغمبر توهین په دغه شکل باندې او د ځناور زمنو او د زندیق زمنو یهودو د رسول الله توهین نه ده کړې لکه تاسې چې کوئ او د نسړي زمنو هندوانو د رسول الله دومره توهین نه ده کړې لکه تاسې کوئ یو دقیقه په دې بخاري کې دا روایت اوس راته وښیه دا د رسول الله توهین به دې اوس دلته ما درته یا به موږ ټول در سره شیګان کېږو راسه دا توهین دې په دې بخاري کې راوښیه او که دې راونه ښودل بیا نو هغه لوی کافر یا سي هندوم تر تا شرف لري یا الله د پیغمبر توهین په دومره پلیته خلو په دومره نجسه خلو کاري صاحب تاسو لسی یو دقیقه خبره واوره خبره واوره په دې بخاري کې دا اوس زه دغه 1400 کسان ناسو 1400 کسان دا ټول در سره شیګان کې په دې بخاري کې راوښیي چې په یوه ښځه باندې دوه صحابه سپرېدل بیا نبي علیه السلام باندې دا خبره چا کړې ستاسو یو مولوي و که نه مفتي خبره تا ته مو که مو هغه نه اورېدلې وه نه ته ما پسې کنځل یو دقیقه تا خو ویل وای په دې بخاري کې لیکلي دي او دې دروغجن زامن و دا اوس په سپینو سترګو کې بیا دروغ وایاست ما خبره واوره کاري بخاري کې لیکلي دي ته شرمېږې نه ته د الله په رسول دروغ وایې د رسول الله توهین کوي د زندیق زامنو په هغو نه شرمېږي او بیا وایې څه په سپینو سترګو کې په دې بخاري کې چیرې لیکلي اوس راځه خبره کوه راځه زر کوه بخاري کې چیرې لیکلي کاري صاحب مفتي شاکر خو دې دنیا کې نشته که نه تا خو ویل وای دې بخاري کې لیکلي دي وکري صاحب پاته نه لګي چې د ستاسو عقل په دې وخت کې چېرته لاړ دی تاسو خبره صحیح نه واورئ تاسو وایئ ټک پخ تاسو کوئ خبره خو واوره که نه اول خو زما خبرې نه ته وتخلي هغه دې بیان نه کړو هغه خبره دې نه وکړه صبر بل واري کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نوم په دروغو واخیستل او یا د ما په کتاب دروغ ویل بیا به سم د سړي زمان در نه جوړ کړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین ته به نه ځي ما نه دي ویل کاري صاحب بل دې را مخکې کړه تا نه دي ویلي د دروغجن زامنو په سپینو سترګو کې مو وویل اوس بیا دروغ وایاسته کاري صاحب هغه نه وایي چې زه وایم ستاسو مفتي نه وایي خپل مفتي باندې کنځل وکړه ته مونږ ته کنځل ولې کوې ویې ویل وایي په دې بخاري کې وایي راغلي دي هغه د بخاري کې مفتي ویله ستاسو مفتي ویله چې دې بخاري کې لیکلي دي د ستاسو مفتي ویله هغه خپل ځان نه وایي ته په خبره څنګه نه پوهېږې که سبا یو بل کس راغلل یهودی یو ملحد و نصرانی راغلل او ویې ویل چې په دې کتاب کې د تا په دې کتاب کې دا لیکلي تو به دومره له ځانه ځناور جوړوي دغه هندو سیکولر و ملحد به منې او که به وایي چې دا کتاب کې دا خبره سته او که نسته تاسې د متشاکر مو څوم امام اوس راځو اهل بیت خبر منې نه ته خو ټاپک وچېړې بې پرېږدی ته ولې لږ علم الغیب نه وتښتېدلې علي رضی هو عالم الغیب د اول ټاپک د ما ته دا ده اوس به زه له تا سره الزامي بحث کوم خبره ده صحیح ده که نه ما څه درته ویلي هغه ووایه ما څه درته ویلي هغه ترجمه وکړه په دې روایت کې دا راغلي دي چې دا اوس کوم کس راغلل په دې کس دروغ وویل او د رسول الله توهین یې وکړل په دې توهین کولو سره دا سړی مسلمان نه په دې روایت کې څوک د رسول الله توهین کوي که نه هغه مسلمان نه زه وایم صحیح ده وا دې ورېده منم هغه مسلمان نه صحیح ده که نه څوک د رسول الله توهین کوي مفتي شاکر څوک دی که نه اهل سنت سره تعلق لرلو هغه مسلمان نه اوس په دې دنیا کې نشته که نه هغه کافر صحیح ده اتفاق دی ما سره د اتفاق ده په دې چې 1220 نمبر روایت کې هم دا خبره راغلې ده مهرباني وکړه اوس ته دروغ ثابته کړه یا رښتیا ثابته کړه
بیان یې کنه بیان یې راوړو کتاب راوړو کې په تاسو بیان دا اوس می بیان دا اوس امدا په کې راغلي دي چې داسې د یاسین په نامو یو کس راغلل او د علي رضی الله عنه لپاره علم الغیب ثابت کړل. قاری صاحب بایبل چې کوم کتاب دی کنه بایبل اولاد خپل دغه ته دراسه خپل دغه ته دراسه بایبل نشته ایمان شته په چی شي بایبل چې کوم کتاب ده یا په بایبل باندې د ما په هغه تورات او انجیل ایمان د کوم چې د الله له طرفه را نازل شوی دی خلکو د دې تحریف کړي دي خلکو. بایبل کله کاری صاحب کسې کنه کسې ته اوس خبره چې کومه دی کنه بل طرف ته وایي بل طرف ته وایي خبره د تورات او د بایبل خبره مې درته وکړه کسي د بایبل خو مې دغه درته ویل الله قرآن کې وایي چې تاسې به په هغه تورات او انجیل ایمان راوړئ کوم چې د ما له طرفه را نازل شوی ده د ما له طرفه دا اوس دوی تحریف کړي دي په دې موږ ایمان دا کتاب چا نازل کړی دی دا کتاب چا نازل کړی دی د تا ولا دا کتاب چا نازل کړی دی دا نه درا نازل شوی او د بیا به څنګه په ایمان راوړو بیا به څنګه په ایمان راوړو نازل شوی په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فعلی قولی عملی سنت چې صحابه و جن را یو ځای کړي بیا امام بخاری په دې کتاب کې را یو ځای کړي دا را نازل شوی د ما ته اوله خبر علي رضی الله علم الغیب تاسو چې څوک لوي تاسو ته چا باندې چورې وهي هغه ته عمل اخر دا داسې بچالو یې ټوله شپه بچالو یې بیا د اخیر کې ویل چې دا د لعنت ځای چې راسي وای د اهل بیتو په دښمنانو ما چې کړ د اهل بیتو تعریف وکړل بیرته دې سوال ته راوتښتېدل. ګوره زه د تا په ټولو پنچریانو پوهېږم له علم الغیب نه وتښتېدلې بخاري ته له بخاري نه وتښتېدلې وای د اهل بیتو باندې چې څوک بد وای لعنت ور باندې وای راځه چې ټول لعنت ور باندې وای سوري در سره درغلم چې د اهل بیتو تعریف راته وکړ بیرته وتښتېدلې بخاري ته. زه د تاسې په دې ټولو حرکاتو باندې پوهېږم اهل بیتو باندې د لعنت ویلو پوښتنه دې وکړله غوښتنه د اهل بیت څوک دي راځه بیرته دې ځای ته راسه بلې خوا ته ما تښته. ما درته ویل چې اهل بیتو سره ظلم ته چا کړی ده مغه کس باندې بم لعنت سته په پلار بیا هم لعنت سته ښه دا اهل بیت شو کنه په دې تعریف باندې څه کوي نور څه کوي چیړل په څه کوي خو لعنت یې واخیسته کنه ظلم شوی ده کنه اوس وخت په تعریف باندې څه کوي چې د څوک نه و وخت نو ولې څه کوو ځکه هلته بیا ته رسوا کېږي که نه هلته بیا ته شرمنده کېږي هلته بیا ته کاري صاحب چلاکي خو او ځناوره چې تا زه خبرو ته پرېږدم د ما په خبرو کې ولې راغورځې نو ته خو ما ته د څلورو په خار برېښې ما ته ځناور وایي نو خو که خر نه وای جواب د ما په خبرو کې به دې غوږ نیو غوږ اوس دا راته به څوک اوس له دې اهل بیتو سره له نبوي قرآني اهل بیتو سره چې هر چا ظلم کړی ده چې یوه خبره یې ظلم کړې ده تر قیامته پورې دې په دوی باندې لعنت وي تر څو وخته تر قیامته اوس به زه له امام حسین علیه السلام نه درته ثابت کړم چې تاسو شیو له ده سره ظلم هم کړی ده او په شهادت هم رسولی اوس بیا به په خپل ځان لعنت وایې په شیو به لعنت وایې که بې نه وایې مهرباني وکړئ چې ظلم یې کړی ده امام حسین سره چې کله ظلم کړی ده د ستاسو مکابرین چېرته وو د ما اکابرین دا 2 اویا کسان چې په کربلا کې شهیدان شوي دا څوک دي د ما صحابه او د ما د صحابه و بچان الحمدلله د تا صحابه دي یو راوخی پکې هغه دې ویلې چې زه شیعه یم یو راوخیه نرغوندې راځه زه به ټول درته ثابت کړم چې دا اهل سنت والجماعت وو یو راوخی دا د شیعه وو په کربلا کې شهید شوی ټول د ما صحابه صحیح شو د چا شهدا د چا شهید کړي دي هغه هم وخیه بس الله قربان دي سم دغسې خبرې وکړه چې اوس دې پته په میدان ولګېږي بس اول کې دا عمر وخیا خرمالار وخیا یزید را وخیا ابن ملجم او حوصله اصل لکه صبر نو ته تمام شو دې سړی ته خو بل ځکه مې یو پېره قطع کړې شیخ صاحب ګزاره کریم په ما باندې ډېر ښه لګي طریقه کار نه دی یاسینه ته به داسې کار وکړې 15 دقیقې ته وغږېږه خبره دې حل شوه دا نه د تعلیم یافته سړي کار دی نه د یو جرګهیز کار دی او نه په یو ماحول کې د خبرو دا دغه چې هغه خبره شوې ټک ته پکې راولئ ما خولې نه یو کنځل نه دی صحیح دا طریقه کار دی غلط دی تاسو تختی تاسو نه توهین خبرې ته راوتی مونږ یو خبره توهین هم نه کړه نه توهین الله سي شروع شي دا مونږ د کنځل ته اجازه دی هغه ته کوي تاسو سم مسله نشته زه صرف دا وایم لطفا چې د یو چا سره خبرې کوي 15 خبرې تا وکړي چپ شه اوس 15 دا غواړه
صحیح ده کاری په مونږ ګران دی کاری ډېره ګران په ګولۍ ښایسته سړی دی په دې خبرې مو واورو مونږ ته ټایم ورکوو صحیح ده که الارشاد للمفيد شپېته صفحه ورته ولیکه که ته ترجمه کوي ته ترجمه کړه بیا ونه وایي بیا بلې خواته تختې ښه مسلمانان غوږ سي دا ټول مسلمانان دې غوږ سي امام حسین علیه السلام چا شهید کړی دا د کومه ځینه راوباسلو کاري صاحب مكتبة الشيعة ارتوبة لك الإرشاد لشيخ مفيد سيب كتاب ده دوم جلدة نبين سما صفحة ارتوبة الإرشاد لشيخ مفيد لك قلم درواخة دي زور السربية لما نورس شیخ مفید سوکو دي تاس الشيخ الطائفة ده دي دولس إمامو دا دولس إمامة عقيدة نه ده دي دولس إمامو دا دغ سري رواج کړی ده دغ سري دا په هغه وخت باندې موجود و غلطي دا کتنه مې دا په 15مه پیړۍ کې تیر شوی ده یعنی لدی نن تقریبا 900 کاله کم وزیات مخ کې تیر شوی ده الارشاد شیخ مفید دوم جلده 950 صفحه ده دا کتنه منی تنو شینه کدا نه منی ښه اوس وګوره د دې کتاب په 950 صفحه کې دا شی له شیا یم کنه یم اوس وګسه د جوړ سره ثم اقبل په دې ځکه ته وګوره لدی زینا دي مسلم ابن عقيل خبر روانه ده مسلم ابن عقيل خو به پیژني مسلم ابن عقيل للحسين عليه ګوره کله سي محمد ابن الاشعث دا خبره وکړه امام زين العابدين عليه السلام مسلم ابن عقيل سي کله خلقه ونی ودلکو في خلقه ويقول له او دغه کستي ویل دا مهره وخان سي بیا خبره پوسی ده محمد ابن الاشعث نومي وليكا دغه محمد ابن الاشعث سيدي وني ودل نو دتي ويل سي یو خبر دي خدای په خاطر حسين عليه السلام تور ورسوه من عندك غورا تستطيع ان تبعث من عندك رجلا تو دا طاقت لري سي یو سړی ورولېږي دي تعالی سړونه سيدي ما دي زبي خبري ورسوي چاته حسين عليه السلام ته ورسي صحیح شو او زوی په دې او زوی او ورته وایي ويقول له او دغه سړي ته وایي سي ان ابن عقيل بعثني اليك زه ابن عقيل مسلم ابن عقيل را لګلم تاته او دای وهو اسير في ايدي القوم دای بندي و دي خلقو بندي کړی ول قوم سره د کوفيه او دای په دې نو خبر سي بیګاته دي ژوندې پاتې سي وهو يقول ابن زیاد بندي کړي او خلکو نو بندي کړي قربان دي شمه ابن زیاد بندي کړي ابن زیاد ملعون وكارشوك لا ارچا سرسي وهو يقول او ورته ویلي چاته راځه اوس شپېتمې صفحې ته دا وګوره بیا داسې نه وسي تا لیکلی ده 9 دا د کتاب د ټولې صفحات دي شپېتمې صفحې ته وګوره دا شپېتمې صفحې ته راغله وهو يقول او ویلي مسلم ابن عقيل ښه ورته غوږ سه د زړه سره داسې ښه ورته غوږ سه ارجع فداك ابي وامي باهل بيتك تو واپس دي ما مور و پلار دي ترتا قربان وي ولا يغرك اهل الكوفه او دي كوفي خلق دي تا خطا نباسي فانهم اصحاب ابيك دي زړه سره ښه ورته غوږ سه فانهم اصحاب ابيك دا دروغ دي چې کله ابن زیاد دربار کې مسلم ابن عقيل ولاړ وکنه ابن زیاد وته وی چې اخري خواهش ابن زیاد وته یې کنه چې تاسو د کس پلار د زما ډیر قریبي ده دي ته زه دغه وایم کنه چې ما پیغام ورسوي حسین ته کنه که زه شهید شمه نه پروا نشته د تا د پاره زه قرباني ورکوم چې د ما څومره قرضې دي د په ما باندې دي کنه هغه د ادا شي دغه خبره وه ورسته خبره ده هغه ته راځي پسې ورسته خبره ده حسین علیه السلام ته خبرې ورته نه دي شوي کاري صاحب مسلم ابن عقيل دروغ وایي څوک مسلم ابن عقيل دروغ نه وایي خبرې دي دا د مسلم ابن عقيل خبرې دي اې د الله بنده تاسو ولې له خپل کتابونو دا کې شیخ مفید دی وایي شیخ مفید دی مسلم ابن عقيل خبره را نقل کړي دی دی الله بنده دا خبره زتا تام کوم کنه چې تاسو خلک داسې وایي تاسو ولې نه مانی تاسو خلک داسې وایي ته په هغه لعنت ته په هغه دغه کتاب دروغ ما وایي دوی نه ولا ټول په دې باندې دروغ باندې ځان خلاصوي زنادقه وسې دا تالي کلی دا کتاب د تا ټول مذهب مالي کړي دا شیخ صاحب وړو کې ورور دی غلطه خبرې کوي ښه بیا د تا ټول مذهب مالي کړي دا خبره دا د تاسې غیرت ده دا د تا غیرت خپل کتاب نه مني خپل کتاب چې دا مکتبه شیعه راوشه ډاونلوډ کا او چې عربی پوهیږي هغه ته دا مخې ته کېده
وای دا قاری صاحب لیکلی دی او که دا شیخ مفید لیکلی که دا شیخ صدوق لیکلی دی که دا بل یو ستاسې یو عالم لیکلی هغه ته یې مخې ته کېږي وای دا سړي ما ته دا خبره وکړه خبره خلاصه شیخ صاحب غوږ دا څه شی ده ګوګل د قاسم مسلمانانو ورته وګوري زه څه شی لیکم دې ځای ته وګوري صبر و چاپ کړی دي کنه صبر وکړه ګوره اعیان اوس دې وګوره چې داسې سم ډز دي در وباسم دې ځای ته وګوره څه شی مې ولیکل صبر وکړه څه شی مې ولیکل اعیان الشیعه جزء اول صفحه 223 او قاری صاحب جزء اول دا صفحه به جنې لرې کړو دې ځای ته وګوره جزء اول وګوره اعیان الشیعه ته اسانه سي جزء اول اعیان الشیعه دي تاب معتبر دي محدث کتاب دي ده اعیان الشیعه جزء اول مسلمانانو دا د ګوري زه دا بټن وهم چیرې لاړم مکتبه الشیعه په سترګو داسې سم ورته وګوره او قاری صاحب کاری چیرې لاړم مکتبه الشیعه وګوره اعیان الشیعه دي سید محسن الامین کتاب ده دا د تا په مخ کې کلیک کوم چیرې لاړم وګوره مكتبة الشيعة شيعة اونلاين لايبرري اعيان الشيعة سيد محسن الامين اول جلده سم پستر ګورته وګوره ټول ضعیف کتابونه دي ټول ضعیف اوس دې تا مزه ټول ضعیف دي ګوره تختې کا اوس ته ټول وګوره بیچاره والا ورسته صبر وکړه اوس سم کار پسې ورکوم اوس سم کار پسې ورکوم مسلمانانو وکس او دا په دې لای باندې ریپورت نو مو وګیا د خدای خاطر دوستانو زمانه دا خبره خو صحیح کوا کنه عزت صبر یو لز درکې وخت درکړی دا لای بند کړی درنه بیا کبن شو وسو ګوریا ثم په دې ځای کې سم ورته وکس دي جوړ سره ثم بايع الحسين بيعتي وقل الحسين عليه السلام سره من اهل العراق دي عراق خلقه 20,000 شلو زرو غدروا به غدر ورسر وكل دغ شلو زرو وخرجوا عليه او بدبان دراوتل وبيعته في اعناقهم او دي بيعت دي بغاړو کیو فقتلوه او شهيد کړل اعيان الشيعه دي تا کتاب ده دي لوی محدث دي سید کتاب دي ده دي تاریخ کتاب دي ده کدي دا کتاب نه مني ته ټول مذهب نه مني وګوره ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه وسوى لعنة بدي شيء وباندي شيء إمام الحسين عليه السلام شهيد كريدا نعرة تكبير الله لعنة بر دشمنان أهل بيت كبير يا أهل السنة كبير يا أهل السنة ياسين سي لطفا ياسين سي كتليق إنصاف لري كتليق إنصاف لري دي تاله کتاب نه مدرته ثابت کړل چې شل وزرو شیګانو بیعت ور سره وکړل بیا دغه شل وزرو شیګانو غدر ور سره وکړل او ور باندې راووتل او بیعت دي د تاسو خو دي یزید خلکو خو بیعت نه ور سره کړی د حسین علی السلام سره دي يزيد خلقه بيعات ورسره وكرل الحسين عليه السلام سره او كدي معاويه رضي الله عنه خلقه بيعات ورسره وكرل او كدي شام خلقه من اهل العراق 20,000 بيعات ورسره وكرل بياي بيعاتهم دي ضيف غاړو کې فقتلوه شهيد کړل وسوه يا دي کوفي په ټولو شيګانو دي لعنت وي وایا كي وزر ايمان وغيرت لري زدي بل كتاب درته خیم تصور فدي شي ولا لعنت الله اكبر الله اكبر بالکل کوفي کې څوک د کوفي شیا چې کوم کنه ته چاو څنګه غداري کړی ده کنه ټولو لعنت وي په ټولو لعنت الله اكبر كبر يا ټولو لعنت وي ټول ما خبره لعنت بر يزيد بن معاويه لعنت بر دشمنان اهل بيت دی غوښتل چې امدا کار وکړي تاسو لیک حوصله وکړئ لطفا بارک الله فیکم دی غوښتل امدا ځای دوستانو توحید مخ لعنت ځای راسي بیا په غزا کې لعنت یزید باندې تا ولې لعنت وویل راسه په یزید باندې دی ولې لعنت خو ونیسه که ما درته ویل چې واوره اوره مې سیده چې راته وایې واوره بیا یې زه اورم دا د چا کتاب ده ټایم بونی سو 2 منټه خبرې وکړه ټایم بونی سو کنه صحیح ده اوس دې کتاب ته مناقب
مناقب آل أبي غاخونوني سنوكان شیخ صاحب تا نه مې دا امید نه و ښه آل غټه أبي لویه ګیره دې پرېږدولې ده ګوره غټه لویه خبرې ته غوږ دګینه قسم ده دا سرمن دی په دابل طرف را باس وابني سقورة خدا کار دی. مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب دريم جلدة مناقب آل أبي طالب ورتوغورة دي أبي طالب دي آل يعني دي أولاد مناقب دي بدي كتاب كي دي علي رضي الله عنه دي وغيره وغيره دي كتاب وسوغورة دي تغوكسا 271 صفحة دي كتاب دلت ورتليك داس 271 صفحة مسلمانان وغوكسي طول مسلمانان وغوكسي عام وشيوة مسلمانان وتواي من سليمان ابن صرد والمسيب ابن نجية ورفاء